د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د نجونو د زده کړو د بیا پیل کېدو په موخه په یوه جامع طرحه کار روان دی. د یاد وزارت مسؤلین وایي چې د نجونو د زده کړو د بیا پیل کېدو لپاره د څو وزارتونو ګډ کمیسیون جوړ شوی چې په یوه جامع طرحه کار کوي او ډیر ژر به د یاد ستونزې حل لارې پیدا شي. د دې پورې معارف هم تړلی دی. دا چې وزارت معارف په خپله برخه کې څومره کار کړی نو په مجموع کې دا موضوع باید یو حل ته ورسیږي. هم هغوی ورباندې کار کوي او هم د کمیټې نور غړي چې هغوی ته مشخص کارونه سپارل شوي دي هغوی به هم ورباندې کار کوي. دا د وخت په ارتباط چې څومره وخت به ونیسي سړی وخت نشي تخمین کولی، ممکن ډیر زر وشي او ممکن کومه ورځ بیا هم واخلي، خو په مجموع کې ټول نظام کوشش کوي چې دغې ستونزې ته یوه د حل لاره ولټوي. ملت ته د دولت د حساب ورکولو د پروګرام پر دوام د لوړو زده کړو وزارت مسؤلینو خپل فعالیتونه او راتلونکي پلانونه له رسنیو سره شریک کړل. د لوړو زده کړو وزارت مسؤلینو وویل چې اوس مهال د هیواد په پوهنتونونو کې 4,01,000 محصلین په زده کړو بوخت دي. ټول ټال موږ فعلا 4,01,000 محصلین په خپلو پوهنتونونو کې لرو چې دا ډېره لوړه کچه ده او تقریبا تر 80,000 پورې به سږ کال انشاءالله فارغېږي. د لوړو زده کړو وزارت وایاند وایي چې د لومړي ځل لپاره یې د هیواد په 25 دولتي پوهنتونونو کې تحقیقی څانګې فعالې کړي دي. برای نخستین بار در تاریخ تحصیلات عالی کشور در 25 پوهنتون اماراتی به هدف آموزش افراد متخصص و مسلکی در بخش تولید علم و حل مشکلات در این بخش معاونیت‌های تحقیقی، ایجاد و فعالیت‌هایشان را آغاز نمودند. مسئولین زیاتوي چې تیر کال یې 850 علمي کادرونه په بیلابیلو پوهنتونونو کې جذب کړي دي. به منظور جذب افراد با استعداد و متخصص در بخش تحصیلات عالی کشور از طریق رقابت آزاد 850 تن کادر علمی جدید جذب شده و 708 تن از اساتید ترفیعات علمیشان طی مراحل شده و تایید گردیده است. د لوړو زده کړو وزارت مسؤلین وایي چې راتلونکی کال به هم د لوړو زده کړو د کیفیت د ښه والي لپاره رغنده پلانونه او پروګرامونه عملي کړي. د ټولنې د اړتیاو سره سم په تحصیلي بنسټونو کې د آینده کال لپاره د 450 د 10 ډیپارټمنټونو د 10 لیسانس ماښامنیو برنامو د 10 ماسترۍ برنامو او د یوې ډاکټورا برنامې ایجاد او پړاوونه ترسره کول دي چې دا ان شاء الله تبارک وتعالی اکثریت کارونه په جریان کې دي. په راتلونکي عالی شوراو کې ان شاء الله د کوم 15 ډیپارټمنټونو چې دا به منظور شي. د اداري او اخلاقي فساد مخنیوی، د کانکور په ازموینه کې شفافیت رامنځته کول، د دیني او عصري زده کړو د کیفیت لوړاوی، د علمي کادرونو جذب د لوړو زده کړو وزارت د تیر کال د مهمو لاسته راوړنو څخه دي.